د فرعون د ریاست کیسې تازه کا شهیدان بې ګناه که جوماتونو نه ساوزي. سلامونه نیکې هیلې احترامات مې ومنئ ملګرو. شاهد مندوخیل یم. ملګرو نن یو ځل بیا د نوښار سیمې ته د پیرپیي کلي ته راغلي یو. دلته یو شاعر دی، ډېر ښه شاعر دی، زبردست شاعر دی، عادل استاد. تاسو مخکې په سکرین باندې کتلی هم وي، خو بیا هم ورته راغلي وو. ملګرو ډېره زیاته غوښتنه وه چې تاسو لاړ شئ هغه سره بیا پروګرام را جوړ کړئ. عادل استاد په پروګرام کې درته هرکلی وایم. ډېره ډېره مهرباني شاهد مندوخیله، ستاسو ډېره شکریا کوو چې تاسو بیا دا تکلیف وکړو راتګ مو وکړو پیرپیي کلي ته. د ستاسو ډېره مننه. ډېره زیاته مننه ملګرو. دی نه به څه شعرونه هم اورو، ورسره به پوښتنې هم ترنه کوو. عادل استاد ژوند مو څنګه تېرېږي؟ شاهد صاحب شکر الحمدلله زر سات باندې خو د الله تعالی لاک شکر دی، ښه مزیدار تېرېږي، ښه صحیح تېرېږي جي. ډېره زیاته مننه. ملګرو سره به څه شریکول غواړئ؟ شعرونه څه به راسره شریکول غواړئ؟ شعرونه به درته ووایو مندوخیل صاحب. اول به درته یو څو شعرونه ووایم. ارشاد. وایي کله دا نرتوب سړي ته اور شي، کله دا نرتوب سړي ته اور شي، یا دا ډېر ښه سړیتوب سړي ته اور شي. او د 7 کالو بچي نه ځان راټول کا، د 7 کالو بچي نه ځان راټول کا، دا بې کچه نیازبینتوب سړي ته اور شي. او زه منمه چې ځوانۍ کې وینه جوش کړي، زه منمه چې ځوانۍ کې وینه جوش کړي، خو دا بعضې زلمیتوب سړي ته اور شي. زه منمه چې ځوانۍ کې وینه جوش کړي، خو دا بعضې زلمیتوب سړي ته اور شي. او که خیال وکړې محبت سړی باچا کی، شاهد صاحب که خیال وکړې محبت سړی باچا کی، محبت کې لیونتوب سړي ته اور شي. او ای عدله د خپل کلي نه قربان شم، ای عدله د خپل کلي نه قربان شم، د بل کلي مینتوب سړي ته اور شي، یا دا ډېر ښه سړیتوب سړي ته اور شي. عادل استاد وایم چې ډېرې پوښتنې درنه وکړم. ملګري مخکې ما نه هم پوښتنه کوي د کتاب چاپینګ شوی دی که نه دی شوی، کتاب بارې کې مو څه خیال دی؟ بس شاید مندوخیل صاحب د څه مصروفیاتو د وجې نه کتاب دغه شی خو ټایټل ته مې ورکړی دی، انشاءالله د ستاسو د سترګو د وړاندې به ډېر زر راشي که خیر وي. صحیح دی. عادل استاد نور هم زه وایم چې ښه ډېر شعرونه درنه واورم، نو څه به راسره مخکې شریکول غواړئ؟ وبه وایم درته شاهد صاحب یو څو شعرونه به درته ووایم داسې خواږه. ارشاد. وایي چې د خانۍ په موږ دورانو ماته یاد شي، چې د خانۍ په موږ دورانو ماته یاد شي، زموږ دا نیم کلی خپلوانو ماته یاد شي. او سپین پټکی توره چغه زما د پلار وه، سپین پټکی توره چغه زما د پلار وه، د دې کلي حکمرانو ماته یاد شي. او دا پاخه کورونه دوکانونه تا ته ښکاري، دا پاخه کورونه دوکانونه تا ته ښکاري، پخوا دلته قبرستانو ماته یاد شي. دا پاخه کورونه دوکانونه تا ته ښکاري، پخوا دلته قبرستانو ماته یاد شي. او زما مور چې د فانی دنیا نه کوچ کو، شاهد صاحب زما مور چې د فانی دنیا نه کوچ کو، هغه شپه باندې بارانو ماته یاد شي. او دا کندر زنګی مې تا آباد کو، دا کندر زنګی مې تا آباد کو، دې کندر کې به پیریانو ماته یاد شي. دا کندر زنګی مې تا آباد کو، دې کندر کې به پیریانو ماته یاد شي. او زما مینه چې د بل ډولۍ کې لاړه، زما مینه چې د بل ډولۍ کې لاړه، ډېر د صبر امتحانو ماته یاد شي. او هغه خلکو نن عادل استاد تنها کو، هغه خلکو نن عادل استاد تنها کو، دغه خلک په ډېر ګرانو ماته یاد شي. زمونږ دا نیم کلی خپلوانو ماته یاد شي. ډېره زیاته مننه عادل استاد. زه خو وایم چې نور هم څه شعرونه راسره شریک کړي. او به یو درته یو غزل به درته ووایم، نوی غزل دی. د بېوسه جوبل زړونو نڅا وځي،
بېوسه جوبل زړونو نڅا وځي د بېوسه جوبل زړونو نڅا وځي چې په سکڼي سکڼي ماښام کې د ګلونو نڅا وځي زبردست او د رشتو تړون خو د غربت د وجې ګران شو د رشتو تړون خو د غربت د وجې ګران شو په وړو وړو سینو کې د ارمانونو نڅا وځي ډېر ښه او ټوله شپه مې شوګیره کا ستا د هجر په خلوت کې ټوله شپه مې شوګیره کا ټوله شپه مې شوګیره کا ستا د هجر په خلوت کې ما ته راشه کنه یاره مشالونو نڅا وځي زبردست او ناګهانه هوایي ګولۍ پې راشي ناګهانه هوایي ګولۍ پې راشي ناخبره بېګناه د انسانانو نڅا وځي ډېر ښه زبردست او داسې وختو چې به مړ زړه را ژوندی کړو داسې وختو چې به مړ زړه را ژوندی کړو په دې دور کې ژوندو شعرونو نڅا وځي او د فرعون د ریاست کیسې تازه کا شاید صاحب د فرعون د ریاست کیسې تازه کا شهیدان بې ګناه کا جماعتونو نڅا وځي دا یو ځل بیا د فرعون د ریاست کیسې تازه کا شهیدان بې ګناه کړه جماعتونو نڅا وځي او د عادل استاد تصویر ته چې زه فام کم د عادل استاد تصویر ته چې زه فام کم زما د خپو او د لاسونو نڅا وځي د بېوسه جوبل زړونو نڅا وځي عادل استاد خالن میسج پیغام مینوالو ته اخیره کې څه ورکول غواړئ بس زما په هره مرکه کې شهید صاحب دا پیغام دی چې پښتو لیکئ پښتو وایئ په پښتو فخر کوئ او د پښتو الفاظ تلفظ او د پښتو وینا د پښتو ژبه شعرونه هغه چې هر څه وي تاسې په ټوله دنیا کې خوره کوئ ځکه چې د پښتو ډېر لوړ شان دی بس دغه زما پښتنو وروڼو ته میسج دی چې پښتو وایئ او پښتو لیکئ ډېره زیاته مننه ملګرو تاسو عادل استاد شعرونه واوریدل او مونږ ته خپله رای کمنټس کې ضرور راکوئ ما شهید مندوخیلوال ته تل بلې مرکې پورې راکوئ اجازت ښه ده او باید بریالي اوسئ د لوی الله په امان